سلامونه، زه زلان یوسفزی یم او تاسو مونږ ګورئ د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې نیغ په نیغه. منظور پښتون را سره ناست دی، نو د تعارف محتاج نه دی چې مونږ تعارف وکړو چې دا څوک دی او د کومې راغلی دی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون سره به د دې د غورځنګ په موجوده حالاتو باندې خبرې کوو. ډېره مننه د وخت راکولو. مننه ستاسو هم، تاسو ته هم او ټولو اورېدونکو ته سلامونه. منظور صاحب که دا راته ووایې، دا وخت تاسو وایئ چې په غورځنګ باندې ډېر سخت وخت د ګرفتاریانې کېږي، احتجاجونه روان دي ستاسو په وینا. په داسې ټیم کې بیا داسې خبرونه راځي چې د غورځنګ ترمنځ اختلافات دي، نو دا د غورځنګ په منځ کې د اختلافات د دې خبرو څونه حقیقت دی؟ نو که تاسو لږ اختلافات وښیئ، څنګه اختلاف؟ لکه په دې تېرو ورځو کې ستاسو ځینې ملګرو د یو پارلماني ګوند اعلان وکړو او د هغې په سر باندې د غورځنګ چې کوم مشران دي د هغې ترمنځ د اختلاف خبرونه شته. ظاهره خبره ده، د پښتون ژغورنې غورځنګ چې راپورته شوی دی او کام مینډیټ ورکړی دی، نو په 3 کاله کې موږ چې چیرې هم تللي یو، پښتون ولس ډېر درناوی او په ډېر احترام سره د دغې غورځنګ د تګلارې، د دغې غورځنګ د اهدافو، د دغې غورځنګ د خبرو ملګرتیا کړې ده. نو که چیرې هم موږ څه لاره بدلولی، دا به د ولسونو په رایې، د ولسونو په یو منظمه تنظیم، د هغې تنظیم د رایې په احترام کې چیرې بدلو. دا خو امکان یې نه لرلو چې بغیر دا ولس چې زموږ دپاره شپه او ورځ که موږ یعنې مشران د پي ټي ایم قرباني ورکوي، داسې ولس هم په ځان سختي تېروي چې کوم خلک د پي ټي ایم ملګرتیا کوي. نو پی ټي ایم چې څه وخت منظم کېدل ته اوس روان شو، غړیتوب یو عمل هغه هم شروع شو، د هغې خپل ټایم فریم وي، هغه لا نه و پوره شوی. یعنې یو داسې فورم چې یو نوی فورم منځته راشي چې هغه د یو آیین او د یو تنظیم لاندې ډیسیژن میکینګ باډي وي. په دې ناول د لارې بدلول دا خو امکان نه لري که نه. نو چې کومو کسانو د پارټۍ د جوړولو یو اعلان کړی دی، هغه د پي ټي ایم په مشوره نه دی، هغه د دوی ځان ته فعل دی. د دغې کسانو د پي ټي ایم کې دې وخت کې به حیثیت څه وي؟ لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو آیین لري، په هغه آیین کې لیکلي دي چې د بل ګوند ممبر یا عهدهدار د پي ټي ایم هیڅ عهدهدار نشي کېدی. عهدهدار کارکون کېدی شي، رکن کېدی شي. رکن خو ټول پښتانه موږ په رکن کې حسابوو چې هر پښتون رکن کېدلی شي. لکه دغه خلک تاسو د پارلماني پارټۍ جوړولو په وجه باندې د غورځنګ نه وباسلی نه شئ؟ د غورځنګ نه خو هېڅوک موږ نه دي. یعنې غورځنګ څه دی؟ غورځنګ خو هر چاته ده، خو د پي ټي ایم عهدهدار به څوک وي، د پي ټي ایم منتظم به څوک وي، پي ټي ایم به څوک چلوي، دا به خالص د پي ټي ایم وي. نو دغه خبرې خو ډېرې د مخکې نه په دې ستاسو په غورځنګ کې دننه روانې وي چې دا سیاست چې کوم دی نو پارلماني سیاست پکار دی او که مزاحمتي سیاست پکار دی، نو بیا دغه خلک هم مخکې داسې وو چې سیاسي سوچ یې درلودو، نو بیا دا اختلاف ولې پکې منځته راغی؟ تاسو ولې د هغې سره اتفاق نه کوئ؟ د تحریک دپاره که څوک وایي چې ما پخوا د سوچ لرو، هر چا پخوا مختلف سوچونه لرل، څوک په یو پارټۍ کې، څوک په بل، څوک یو کار، څوک بل کار. خو د تحریک چې د کام د مفاداتو دپاره کار کوو، د کام د مفاداتو په خاطر خلکو خپل فکر د کام د تحریک د فکر سره برابر کو، قرباني یې ورکړه. هر چا نو ظاهره خبره ده، ټول چې کوم د تحریک ممبرز دي په دې باندې ولاړ دي. پاتې شوله دغه خبره چې بیس، نو بیس خو په پي ټي ایم کې کله نه دی بند، بیس خو کېږي، بیس خو هر څه کېږي، د بیس په بنیاد باندې موږ چاته څه نه دي ویلي، خو د تحریک نه تګ یا د تحریک یو برخه را سایډ ته کول، هغې نه ځان ته پارټۍ جوړول، ګوند جوړول، دغه موږ نه وو خیال چې یعنې تر دې لپاره به هم څوک دا دغه خو وکړي. ستاسو په غورځنګ کې خو د مختلفو سیاسي پارټو کارکنان شته دی چې تاسو سپورټ کوي، نو تاسو دې ته ولې داسې وایئ چې دا یو پارلماني پارټي ستاسو د غورځنګ نه یو حصه جدا کېږي، بلکې د هغې چې کوم کارکنان یې هغه خو ستاسو هم کارکنان کېدی شي؟ بل خیر دا خو صحیح خبره کوي، خو دا وي هم چې یو وي هغه ګوندونه چې هغه اول نه جوړ وي،
د هغې یعنې ورکر راځي یو هغه وي چې ستا د ملګرو نه جوړېږي په دې کې خو لږ څه فرق وي د دغې په اثرات باندې هم هغه لږ څه فرق وي باقي سپورټ خو موږ ټولو پښتنو ته وایو چې ټول پښتون کام دی کوي او کوي یې هم پښتون کام ښه په ډاډه سره کوي. ستاسو یو ډېره مشهوره ناره چې د پاکستان د آیین د لاندې موږ خپل حقونه غواړو چې کوم آیین حقونه ورکړي دي نو آیین خو دغه د پارلماني سیاست حق هم ورکړی دی نو ولې تاسو د خپل ملګرو مخالفت بیا د پارټۍ په وجه کوئ؟ د پارلماني سیاست مخالفت خو موږ نه دی کړی چیرې د پارلمان مخالفت مونږ کړی دی نه دغه یو خاص ګوند چې کوم نوی ګوند جوړېږي د هغې مو څه کړي دي دا تاسو وایه چې یاره دا یو کوشش دی چې په غورځنګ کې هغې کوشش کوي چې یو حصه جدا کړي یو تفریق راولي نو ظاهره خبره ده هغه خو د اسمان نه خو خلک نه راولي خو دغه دلته خلک به راولي او موږ دا هم نه دی ویلي په پی ټي ایم به انشاءالله دغې څه اثرات هم نه وي د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري ښه په مطمئن زړه سره د تحریک سره ولاړ دي ځکه هم چې د تحریک فیصله مشترکه کیږي یو فرد یې نشي کولی نه فرد منظور نه بل د خپل څه نه څه ادارې لري هغه یې کوي نو د تحریک ملګري د خپل تحریک سره ولاړ دي داسې څه اثرات یې نشته دی نه څه هغه چې تا وویل چې یعنې دښمني یا څه شی خو یوازې دا ده هم چې ظاهره خبره چې ته په تحریک شې پاتې شې د بل یو ګوند جوړوي او څه ډول تحریک خو به خامخا په هغې باندې خپل څه د آیین د خپل آیین مطابق رایې لري. اوس راځو د پاکستان د آیین د پارلماني سیاست خبره نو پی ټي ایم څوک نه دي منع کړي پی ټي ایم خو خپله تګلاره واضحوي چې زه دغې کام ته یعنې په کوم انداز باندې د مفادات پوره کولی شم. که زه دا ووایم لږ په وضاحت سره پښتون ژغورنې غورځنګ په 2018 کې جوړ شو که په یږي سات مونږ اعلان کړی وی چې دا مونږ پارلماني سیاست کوو د هغې دپاره راپورته یو نو ته څه وایې تر کویټه پره به دغه جلسې کامیابې وای د پی ټي ایم بیا د کویټه نه تر پېښوره پره به دا کامیابې وای په اډوانس کې به مونږ سیاسي خلک د ځان مخالف جوړ کړی وای هغه به د خپل سیاسي مفادات په خاطر باندې او دا قامي تحریک به یو ښه ځای ته رسولو په ځای یعنې مونږ مشکلات سره مخامخ کړی وای په هغه ځای کې د تحریک هغه دومره وسعت نه و بیا چې تحریک وسعت جوړ شو تحریک دلته یو ورکر یې پیدا شو اوس مونږ که فیصله کوو نو د یو فرد دی ولې وکړي تاسو سره مشوره نه راشوې نه زه خو په فیسبوک د لارې خبر شوم چې نن په دغه ځای کې یو میټینګ وشو او د ګوند اعلان وشو نو دا خو د یو فرد کار نه وي اجتماعیت په یو فرد نه چلیږي دا یو ویشتمه صدۍ ده دلته که ته چیرې هم ځې یعنې د یو تحریک ته مکمله لار بدلول غواړي نو هغه د یو فرد په فیصله باندې نه کیږي دا جمهوري دنیا ده په دې کې به د رایې وي نو د پی ټي ایم د ټولو ملګرو د مرکزي ملګرو همدغه رایې ده او بیا چې کوم عام ولس د پی ټي ایم سره اټیچ دی د هغو د رایې دی چې مونږ دغه مزاحمتي سیاست د دې په ذریعه باندې د خپل کام مفادات پوره کولو کوشش کوو باقي که د پی ټي ایم آیین تاسو ولولئ هېڅ بند لاره نشته پکې خو اصول یې جمهوري ډیموکریټیک پراته دي ما لوسته دی او په هغه کې دغه خبرې موجودې دي که دینې دغه غیر پارلماني او دغه او که څوک شک بدلول غواړي دغه لارې دي ټول ډیموکریټیک لارې دي چې د رایې او د ولس د لارې په دې موضوع کې یو موضوع کې اخري پوښتنه یو چې علي وزیر یا محسن داور دا خلک له پارلمان ته ستاسو یو بل مرګري صوبایي اسمبلی ته هم راغی نو تاسو نه ګڼئ چې دغه خلکو په پارلمان کې دننه خپله مقدمه په ډېر ښه طریقې سره وړاندې کړه چې څه وخت مونږ په پارلمان کې نه وهم په هغه وخت کې هم زمونږ خبرې هغه ځای پورې رسېدلې یو نه یو چا به وکړې بلکې تر عابد رضوي هغه کراچۍ ولا هغې هم په پی ټي ایم باندې هلته بیان کړی و په دې ناول هم او موږ لا پارلمان ته دوی نه وي تللي چې تر انټرنیشنل یو میډیا به نه وي پاتې زما په خیال سره چې هغه ته زموږ خبر زموږ دغه مقدمه نه وي رسېدلې په پارلمان کې دننه دوی هېڅ داسې خبره نه ده کړې چې هغه د کام په نقصان وي یعنې کام ته څه نقصان رسوي بالکل دوی خپله نمایندګي د کام چې کول هغه یې ټیک کړې ده او تر اوسه پورې لګیا ده خو دلته مزاحمتي سیاست هم ډېر لوی ضرورت لري زه به یو مثال درکوم
شکتوی کې یو ځل په عامو خلکو کرفیو ولګېدله، د عامو خلکو وهل شروع شول. په پارلمان کې 15 مینځ غږ ورته پورته کړ، مسله نه شوه حل، خو چې هلته درنا کېناستله په 2-3 ورځو کې هلته مذاکرات هم کیسه لاړه او هغه مسله هم د حل په طرفه د کرفیو لرې کول لاړل. د تېر وار چې په جاني خیل شه واقعه وشوله په پارلمان کې ډېرو خلکو غږ په پورته کړو، که خلکو چیرې خپل مزاحمت نه وی کړی نو زما نشي خیال چې هغه آواز به دومره دروند وی. دغه مزاحمتي سیاست و چې نن د دنیا په هر کونج کې د پښتنو چې کوم مسایل دي هغه ورسېدلې. او بیا زه هغه خبره کوم که چیرې د مزاحمتي سیاست پارلماني سیاست ځینې جوړیږي، دا د یو فرد خبره خو نه ده، دا خو کام دی. کام زمونږ د کام په مرسته باندې کیږي دا شی. دلته ولسونه دي په ځان ډېر تکلیفونه تېروي چې دوی د پی ټي ایم تېروي. نو دغه دا چې د هغو د رایې نه بغیر د څنګه لارې بدلې شي. نو دا جمهوري دنیا ده، په دې کې یو فرد نه بلکې تحریک تنظیم دغه کار کولی شي. یو بلې موضوع ته به راشو چې عام طور تاسو به کتلي ریاستي ادارې یا ځینې ریاستي عناصر دا یو ګیله لري یا یو تور پورې کوي په تاسو باندې چې هغه وخت کې چې کله په قبایلي سیمو کې فوجي اپریشنې وشوې او هلته کې حالات په ښه کېدو شو، نو دغه وخت تاسو راپاسېدئ او دغلته کې مو مزاحمتي سیاست شروع کړو او هغه چې کوم هغې هلته کې پرمختیایي کارونه کول غواړي یا هغه حالات سټیبل کول غواړي په هغې کې مو رکاوټ کړو. بیکي ګمپ لګوي. نو پی ټي ایم والا چېرته ودرېدلي چې تا دا روډ جوړوې ما یې جوړوه، بند مې کړو. ته دا سکول جوړوې ما یې جوړوه. تا سکول نیولی دی. پرون د جاني خیل په پرلت کې یو ماشوم یو چاټ لګولی و، ریاست نے ہمارے اسکول پر قبضہ کیوں کیا. هلته چې کوم لوکل سکول دی په هغه باندې دوی قبضه کړې ده. دا چې کوم دوی د ترقۍ دور ورته وایي، د دې د ترقۍ په دور کې زموږ د پښتنو لاشونه سپي میندوي. په دې د ترقۍ په دور کې دلته پوره د خړ کمر په شان واقعي کېږي، ریاست په هېڅ اف آی آر نه کټ کوي چې کومو خلکو کړي دي، بلکې الټا یې په هغو خلکو کټ کوي چې کوم د دغې شکار شوي دي. ریاستي جبر دوی وایي ترقي کارونه، موږ خو د ترقي کارونه نه په چیک پوسټونو کنځلې لیدلې چې نورې زیاتېږي. د دوی د صوبېدارانو کاروبارونه چې کوم په چیک پوسټ یو سوی ده هغه نور سیوا کېږي، نور زیاتېږي. هېڅ موږ خو دوی داسې څه نه ولیدل چې زیاتېږي. هو د هغو ډلو چې کومو ډلې دوی ویل چې موږ ایستلي دي د هغو واپس کلي ته راتګ د دوی په سرپرستي کې موږ لیدلو. دا موږ کله کله په د دغې خبرو تاسو ثبوتونه لرئ چې کوم د تاسو ډېر غټ تور پورې کوئ چې هغه ډلې چې کومې دي دلته نه ایستې دي اوس د دوی په سرپرستۍ کې واپس راځي. ستا دا کیمرا دې وي، ته دې وي، ته راځه چې مخامخ یې نه در باندې ووینم چې کوم سزا د خوښوي راغی. زه خو هم که خپله کیمرا دې وړم بیا راکړه چې هلته کې ریکارډ کړي. ویډیو یې در سینډ کړمه. بالکل زه به ویډیو در سینډ کړمه، ته به په خپل چینل بیا وچلوې. خو دې کې یو خبره زه کومه چې تاسو دا خو منع که نه چې د دې اپریشن نه پس حالات د مخکې په رنګ نه دي، د هغې نه ښه دي. اپریشنونه څه دپاره وشول؟ ویلې وسلهوالې ډلې دي د دې خلاف یې کوو. وسلهوالې ډلې چا جوړې کړي؟ دغه ریاست چې کوم فوج دی هغې جرنلان وایي، هغې کرنلان وایي چې دا موږ جوړې کړي. تا جوړې کړلې، بیا ته راغلی چې زه یې ختم کوم په دې نامه د زما وطن ونیوه. چې ودې نیوه نه هلته وسایل چاته ورته پرېږدې، نه چاته باغ ور پرېږدې، نه چاته کاروبار ور پرېږدې، نه سکول پرېږدې، هر شی دې ونیول. نو دا خو دلته هغه د قبضې کولو یو خلک دا سوچونه کوي عام ولسونه چې دا خو انسیکیورټي پیدا کړه، بیا د سیکیورټایزیشن په نامه باندې تاسو د هغې وخت د پالیسۍ خبره کوئ چې کوم اوس حکومت په خپله هم مني چې هغه پالیسۍ کې مونږ تبدیلي راولو، یو شفټ روان هېڅ تبدیلي یې نه ده راوستې. اوس هماغه خلک چې اول نه ساتل اوس یې هم ساتي. دا دوی تل عمر پښتانه په خوږو خوږو لفظونو غلط کړي دي
چې موږ په پالیسي کې تبدیلي درته راولو، موږ هغه کوو، موږ دغه کوو. دا خو ماته هغه د پښتونخوا د روډونو مثال را یاد شو. دلته چې روډ جوړېږي بیا ول روډ کټ کي سره خراب شي، بیا چې کله خراب شي بل روډ جوړوي، بیا وایي اوس فنډ ختم شو، بیا 2-3 کاله په هغه کې ولګېږي، بیا هغه نه پس چې سم ستړي شي په دې خبره چې فنډ ختم شو، هغه مشکلات دوی دومره خلک پیدا کوي. دلته دا شی هم چې دوی وایي چې موږ شیفټ راولو. کوم شیفټ؟ موږ خو په ګراونډ هیڅ نه وینو. په جاني خیل کې نن درنه ناسته ده، څه وایي هغه؟ وایي زما د خاوره کې ګوډ دی بیډ دی هر څه پراته دي، دا لرې که. دوی ورسره مني نه، الټا ریاست غوسه دی چې دا مطالبه ولې کوي. لارې بند شفټ کې لکه په تبدیلی کې تاسو دا نه وینئ چې په میرانشاه کې مخکې کوم مرکزونه هغه پکې اوس نشته؟ میرانشاه کښې چې مخکې د مرکز په موجودګي کې څومره ټارګېټ کیلینګ کېده، اوس بغیر مرکز کېږي. اوس هم روان دی، هره ورځ کېږي. دغه چې یو خوا تاسو په ریاست دغه طور پورې کوئ چې د هغې دغه پالیسي روانه ده، بل خوا تاسو د مزاحمتي سیاست یو تحریک روان دی، نو دا تاسو آخره خاتمه را دې څنګه وینئ چې تر کومې پورې به تاسو دا جلسونه کوئ او احتجاجونه به کوئ؟ تر کومې پورې؟ تر څو پورې چې زموږ په خاوره امن و امان نه وي، د دغې پښتنو دا ذلیلول ځورول بند شوي نه وي، تر هغه پورې به زموږ مزاحمتي سیاست روان وي. پښتون ژغورنې غورځنګ ځان ته د منظم کولو دپاره پوره اوس تنظیم جوړوي، په منظمه طریقه فیصلې به ادارې کوي. هر هغه عمل چې د دغې خاورې په مفاد کوو، د هغې به هلته د هغې مطابق فیصلې کیږي او هغه به عملي کیږي. پاتې شوله دغه خبره چې یعنې دوی دا سوچونه لري او موږ هم دلته مزاحمت کوو، د دغې به آخر څه شی وي. موږ د قام ته د دغې شي ذمهوار یو چې کومه دعوا مو دوی ته کړې ده، ښه په ایمانداري سره، په اخلاص سره، په یو ښه سیسټم سره، په یو ښه پلینینګ سره د هغو د مخنیوي دپاره خپل کوششونه کوو. تاسو ګڼئ نه چې دغه کوششونه لږ کم شوي دي؟ مخکې به مو غټې غټې جلسې کولې او یو غټ تحریک مو روان کړی، اوس لږ کېدای شي ستاسو نظر لږ راباندې کم شوی، نور زموږ کوششونه هغه شان دي. نو خو بیا په دغه وخت کې غټه جلسه نه راکتلې. اول ولې نه راکتلې؟ دا اوس د تاخیلو کې وشوه، لږ څه 1-2 هفتې کېږي او هغې نه پس دغه درنې چې روانې دي. هغه چې کوم تاسو مو ټوله پښتونخوا کې یو تحریک شروع کړی، هغه تحریک تاسو اوس مخصوص د یو څو سیمو قبایلو سیمو کې ځای په ځای باندې جلسه څه وخت پس وکړئ؟ نه، اوس هم روان وي. زه خو وایم اوس څو ورځې اول مردان کې هم احتجاج و، په خیبر کې د میسینګ پرسنز کیمپ و، په چمن کې هلته روان وي اکټیویټیز، په کویټه کې روان وي، په کراچۍ کې روان وي، د ټولو پښتنو په سیمو کې کېږي. ظاهره خبره د هغه علاقو ته به موږ لږ زیات ځو چې په کومو علاقو کې د دغې فکر ضرورت وي چې هلته موږ عام ولسونه بچ کړو چې هغه د هېڅ قسمه وسله والې ډلې ملګري نشي پاتې، هلته څوک داسې فکر نه راوړي چې هغه زموږ د خاورې په نقصان سره تمام شي، او هلته جنگ اثرات زیات دي، هلته په عامو ولسونو باندې تکلیف زیات دی. نو که هغه موږ بغیر توجه پرېږدو، نو زه وایم دا به پوره انصاف نه وي. لږ څه هغه علاقو ته به توجه زیاته وي چې په کومو کې درد او تکلیف زیات وي. نور ټوله پښتونخوا یو وطن دی، یو خلک دی، یو فکر لري. دی نن په ثوابۍ کې ناست یو. تاسو د تنظیم سازۍ خبره وکړه، آیین هم تاسو راغی جوړ کړو، تنظیم سازي مو اوس کوئ، خو تر اوسه پورې موږ داسې څه ونه لیدل چې ستاسو په تحریک کې کوډ اف ایتکس چې کوم د خبرو د وینا دپاره چې دا خبره به کول وي، دا به نه وي کول، یو کرښه نه ده راښکلې شوې. سټیج ته کسان وخیږي او چې سی په زړه کې راځي، سی په خوله راځي، هغه وایي. د هغې د وجې نه تاسو ته مسلې هم جوړېږي، اکثر کسانو باندې مقدمې او ګرفتارۍ کېږي. نو تا خپله خبره تنظیم سازي خبره وکړه. تنظیم سازي کې اول عمل غړیتوب وي. زموږ چونکې مختلف الخیال خلک سره یو ځای شوی و، آیین مو ډېر په مشکله جوړ شو. چې جوړ شو د پی ټي ایم چې څومره مشرتابه هغه ټولو ومنل چې دا بالکل ټیک دی. بیا په هغه نه بس نیکسټ پروسس وي ممبرشپ، یو ځل به غړیتوب کېږي. د هغو غړیو نه به بیا په یو جمهوري توګه باندې د تنظیم چې کوم مختلف فرایض دي هغې ته کسان ټاکل شي. دا د سټیج انتظامیه ده، دا د اطلاعات ول دي، دا د
زموږ لیګل ټیم دی، دا زموږ فاینانس ټیم دی، دا به په ضلع هم، دا به په صوبه هم، دا به په مرکز کې دغه ټاکنې کېږي. زموږ د ممبرشپ مرحله روانه ده او بس یو 2 هفتې پاتې دي چې کله هغه کمپلیټ شي بیا به هغې نه پس جمهوري توګه باندې د هغې نه یو تنظیم جوړېږي. بیا د چې کوم پی ټي ایم دی دا به مزید منظم والي ته هم لاړ شي او دا د انسټیټیوشنز په بنیاد باندې ولاړ تنظیم دی، ادارې وي پکې، نو ډېر بهترین سیټ اپ دی. نه د آیین سره په کار نه و چې تاسو کوډ اف ایتکس راوړی وي؟ نو هغه شته دی پکې، که تا چیرې لیدلی وي آیین سټډي کې په هغه کې ضابطه اخلاق شته دی. زه د وینا خبره کوم چې کله په سټیج باندې د پی ټي ایم یو خبردار وینا کوي هغه به څنګه الفاظ خوښوي څه به وایي؟ پی ټي ایم په آیین اول اغراض و مقاصد یو چارټر یو هغه لیک منځته راوړی دی. نو د پی ټي ایم هر ملګری چې خبره کوي یا عمل کوي یا فکر لري هغه به ټول د هغو چې کوم موږ لیکلي دي د کام سره چې دغه مسلې حل کوو د هغو مطابق وي، د هغو د حل کولو دپاره او د هغې د حاصلولو دپاره وي. نو اوس تنظیم خو لا زموږ سیټ نه دی، تنظیم سازي روانه ده. چې تنظیم سیټ شي نو هلته به اپلای کېږي. د اپلای کولو دپاره ادارې وي، نو هغه ادارې به هلته شتون لري. اوس زموږ شته دی مرکزي کمیټې شتون لري ضلع په ضلع، خو هغه یو د آیین لاندې چې کوم سیټ اپ روان دی هغه دغسې جوړې دي، د آیین لاندې یو سیټ اپ آیین مطابق نه دي جوړې. هغه خو اول یو سیټ اپ وي عبوري چې هغې دپاره جوړ شي. نو چې څنګه هم آیین کمپلیټ شي، باقي دومره تېرې زیاتې خبرې خو شوې هم نه دي، خو دلته د ظلم جبر خبره شوې ده چې ظلم دې نه کېږي، جبر دې نه کېږي. خیر زه که مثال درکړم، ستاسو یو زنانه غړی په اسلام آباد کې په یو احتجاج کې دا خبره وکړه چې د پاکستان فوج په وزیرستان کې د ښځو سره جنسي زیاتي کړي دي. د هغې نه یو ډېره غټه مسله جوړه شوه. داسې قسمه بیانونه مخې ته راځي چې د هغې نه بیا مسلې جوړېږي او د وزیرستان خلک هم په هغې خبره باندې خفه وو او ستاسو د غورځنګ د طرف نه د هغې څه مذمتي بیان هم رانغی چې ګنې موږ د دغې خبرې یا تایید کوو یا مذمت کوو، یا نه تاییدي نه مذمتي. سټیج داسې وي هم چې په سټیج باندې ته هر چا ته خو د لیکل نه وي ورکړي، نه موږ په ایډوانس کې څه ثبوت راوښتي وي چې ته چې څه خبره کوي یو ثبوت راوړه. ظاهره خبره د ظلم جبر خلاف چې د چا څومره خپل معلومات وي خو د هغې مطابق یې خپل څومره فکر وي د هغې مطابق خبره کوي. باقي خو دا زه نشم ویلی چې 100% موږ یعنې داسې خبرې یعنې زموږ ملګرو په سټیج باندې یو یا بل چې هغه به 100% یعنې داسې وي هم چې په هغې کې به هېڅ ګنجایش نه وي. خو اکثریت چې کومې خبرې کړي د سټیج نه هغه د کام د غم او درد شوي دي. نو په دې کام باندې هر قسم غم درد تېر شوی دی، ډېر تکلیفونه تېر شوي دي، ډېر زیات ځورېږي او په سټیج باندې به تاسو ګورئ چې په انتها خپل مظلوم خلک هم راځي، هغه خپله خبره کوي چې زما سره څه وشول څه نه وشول. تنظیم سازۍ خبره تاسو کوله، نو څه اندازه شته چې څونه خلک په دې ټیم کې غړیتوب؟ ډېر دي. لا یې پروسس کمپلیټ نه که پروسس یې کمپلیټ شو بیا به په دې باندې خبره. یو اخیری موضوع ته راځو. ځینې خلک دا فکر کوي چې دا غورځنګونه راوچت شي او خپل پیک ته ورسي او بیا د هغې هغه مزاحمتي تحریک چې هغه په کمېدو شي. تاسو څه وینئ په راتلونکي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې ورته په یو مشر په حیث باندې ګورئ؟ د دنیا یو سیاسي ډله هم هغه که مزاحمتي پاتې شوې ده، هغه که پارلماني پاتې شوې ده، ردم برقرار نشي ساتلی. پولیټکس چې کوم دی دا یو زیګ غدی پوزیشن لري. هغه کله دومره په پیک باندې وي چې بالکل بله څه خبره نه وي، هغه کله دومره بیا یعنې کمزوري شي چې ته به وایې چې که بیخي څوک شته نه. د 1990s چې 80s کې د پیپلز پارټۍ ور داسې وخت راغی چې ته چې که مکمله ختمه شولستی. داسې که د دنیا نور تحریکونه ګورې، که موږ د ویټنام هسټري وګورو نو په یو وخت کې د دوی هغه بیخي انډرګراونډ لاړل هر شی که نه. خو د دغې دا معنا نه وي چې هغه هر شی ختم شي، هېڅ نه ختم کېږي. کوم تحریکونه چې منظم تنظیمونه لري هغه نه ختم کېږي. کوم تحریکونه چې تنظیم نه لري د هغو دغه وي چې هغه ردم بیا راپورته کوی نه شي،
ردم جوړ خو کی راپورته کولی شي. کوم تحریک چې تنظیم لري هغه ردم کمول او زیاتول دغه ښه ایزي کولی شي. نو د کام وطن لکه جنګ او د جنګ د وجې چې کوم غمونه جوړ دي د دغې ټولو ازاله وشي، دا پاک شي او دا وطن د زورواکۍ نه د دغې شي نه لرې شي او په دې خطه کې یو امن قایم شي. زه وایم پی ټي ایم دا به د پی ټي ایم تر ټولو لوی ښه کار وي چې د خپلې خاورې دپاره یې وکړو او چې دا کارونه وشي بیا هم د پی ټي ایم سره څه بند لارې نه دي، ټولې لارې ورته کولاو دي. خپل یو پروسس دی د کام خدمت چې په کوم ډول کولی شي کوي. ډېره مننه د وخت راکولو. منظور پښتون خبرې مو اورېدې تر یو بلې مرکې پورې چې یو بل مشر سره کینو خبرې کوو، تر هغې اجازت راکړئ. د الله په امان.